منځني داورن ډاکټر عبیدالله د فراه ولایت، سلیم شاه د بادغیس ولایت. د غیږنونې لوبه د هیواد د ملي او عنعنوي لوبو شمیرل کیږي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم دا عنعنوي او سیمه لوبه بیا ژوندۍ سوې ده. هلمند د لسو ولایتونو د غیږنونې د پهلوانانو د لوبو کوربه دی. د غیږنونې د سیالۍ نندارې ته زرګونه نندارچیان او د غیږنونې مینوال راغلي دي. د هلمند ولایت د غیږنونې د فدراسیون امیر حاجي عبدالحی وایي دا سیالۍ د لسو ولایتو د پهلوانانو ترمنځ پیل شوي دي چې 2 ورځې به دوام وکړي. زابل دی، کندهار دی، هلمند دی، روزګان دی، غور دی، بادغیس دی، هرات دی، فراه دی، نیمروز دی، خو 10 ولایته دي. که تاسو دلته د تدابیرو په هکله راته وایاست چې کوم تدابیر نیول د تدابیرو په هکله خو موږ د خپل کوشش ډېر کړی دی، تر خپل وسه مو خپل کوشش ورسره کړی و. د وطاقو ترتیب مو جوړ کړی دی، د ډوډۍ ترتیب مو جوړ کړی دی. کوم هغه اکمالات چې د پهلوانانو دپاره دي هغه موږ ټول تدابیر نیولي دي، جوړ کړي دي. د غیږنونې سیالۍ د ملاتړ ادارې ټیرو دفتر استازی نقیب الله درانی وایي د غیږنونې لوبه ډیره سابقه لري، غواړي چې دا عنعنوي او تاریخي لوبې ته رشد ورکړي. نو موږ په دې خاطر باندې چون چې بوست دی ډیر تاریخي نوم لري، هرمند دی ډیر تاریخي نوم لري، او دغه منطقه که چیرې د کندهار څخه را شروع کړي به دا زه تر نیمروز ولایته پورې او په همدې ترتیب سره داسې تر زمینداوره پورې زه دغه ټوله منطقه چې ده دا دغه محلي پخوانۍ لوبه ده. او نو موږ زموږ دفتر او په همدې ترتیب سره موږ د فدراسیون سره چون چې دا یو تاریخي ارزښت لري په دا خاطر باندې موږ دغه منطقه انتخاب کړله او دغه منطقه مستحقه ده. د لوبې داوران ملا اسمت الله هلمندی او عبدالحکیم پهلوان د اسلامي امارت مننه کوي چې د غیږنونې لوبې ته په ملي او نړیواله کچه رشد ورکړي او وايي دا لوبه یو ځل بیا ژوندۍ سوې ده. دوی وايي افغان پهلوانان دا وړتیا لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. په دې باندې موږ ټوله موږ خپله او نور مینوال او ولس ټوله په دې باندې خوشحاله دي، ډېر خوشحاله دي چې داسې ملي ورته جوړوي د غیږنونې په باره کې. بیا په نورو تمریناتو او بیا په غیږنونې کې بیا بیخي خوشحاله دي، په ډېر خوشحاله دي د هلمند خلک. او دغه تقریبا دغه یو 2-3 کاله کې دا سیالۍ دلته ډېرې پرمختللې دي او ډېر خوشحاله دي خلک ورسره. اوس سابق خو قشبازی رسمیات نبود، شوقیانه بود، می آوردم از هرات با قندهار می آمدم با بابا ولی با اون میله شال میله میگه چی میگه اینجا مثل پهلوانی میکردم، قرادرای قندری به هرات می آمدم، زیاد تا قندری ها به هرات اینا کار کسب و دکانداری میکردم. روزهای جمعه هر جمعه مسابقه پهلوانی بود، ولی پهلوانی یک رسمیات در خود گرفته. د غیږنونې لوبه چې د افغانستان خلک ورسره زیاته مینه لري، تاریخي او عنعنوي ارزښت یې د نورو لوبو په پرتله زیات دی.